بسم الله الرحمن الرحیم. په فیسبوک کې یو آپشن چې شعیب راته خو دې پاتې و او رښتیا هم پاتې ده چې ملګري څه رقم پټېږي، نو د هغه لپاره به ته راسې په دې خپل نوم باندې به کلیک یې چې به کلیک دې که په دې ځای کې ته خپل ملګري لاندې ښکاري. دغه دي که غواړې چې دا پټ کړې یا په دې ساحې کې چې تا ته شیم ښکاري چې پټ کړي، دغه شی وینې دې باندې به کلیک کړې ایډیټ پرایویسي او د دې نه وروسته فرینډ لیست پبلیک ده، دا به شي کې آنلی می دا او ده صحیح ده آنلی می به کې فرینډز کې به دې ملګري لیدلی شي، دا به آنلی می کې بعضې تا ملګري بیا څوک نشي لیدلی. اوس راځو موږ او تاسې وایو چې ګوګل ډاټ کام ښه دې ټول نه مهم درس په انټرنیټ کې یو بهتري کارډ هم کوم دا خبره کې ایمیل ده چې په هر ادارې کې استعمالېږي. دویم چې دا د سرچ انجن درس ده چې هغه موږ په هغه کې وایو ګوګل ډاټ کام، نور هم شته نورې ویبپاڼې، خو راځو سرچ انجن څه شي ته وایي اول دا پېژنو. سرچ انجن انجن خو پیژنئ د تلاش انجن، په دې کې څه کار کېږي څه رقم معلومات د تا د انټرنیټ نه په کار سي چې راخیستلی سي. سرچ انجن وظیفه دغه ده، اوس داسې هم کېږي چې ته که دا سرچ انجن نه وای موږ به شي کول هر یوې ویبپاڼې ته به ورتلو او موضوع به هم کېدله چې سټپ کړي که نه سټپ کړي. سرچ انجن یې په خپله درته سرچ کوي تلاش کوي، صرف ته موضوع ورکړه چې دغه موضوع باره کې د ما معلومات په کار دي، هغه یې په خپله درته را پیدا کوي چې څومره ویبپاڼې وي هغه ټول هغه درته ښیي چې دغه ویبپاڼې کې هم شته دې کې هم شته دې کې هم شته، نور بیا د تاسو څه رقم معلومات په کار دي هغه به ګوري بیا به هغه ته راخلي. په دې کې د ټول نه مشهور او د ډېر زیات چې استعمالېږي په نړۍ کې هغه د www.google.com او موږ او تاسې هم کار په دغه کوو، ټول نه زیاتې آپشن هم په دغه کې دي. yahoo.com کې هم کېږي، ask.com، bing.com، msn.com، مختلف بیخي ډېر دي نن سبا. سرچ به هم کوو، سرچ انجن هم سرچ کولی شي په ګوګل ډاټ کام کې او سرچ انجن کې چې کومې ویبپاڼې دي هغه په خپله هم درته ښیي. راځو کار به کوو. ښه په دې کې سرچ کې تاسې څه شي کولی شئ معلومات لیکل کې سرچ کولی شئ، آډیو ویډیو پروګرامونه دې په کار وي چې څه دې هم په کار وي صرف سرچ ورکوه. نو راځو زه هغه را خلاصوم دا کروم به را خلاص کړم، دلته زه ورته لیکمه ګوګل ډاټ کام او هر یو هیواد ته د ډېر تیز کار کوي. وجه دغه ده چې هر هیواد ته ځان ته یو کمپیوټر یو سرور یې ورته ایښی ده. ګوره د افغانستان لپاره د ډاټ اف ګوګل ډاټ کام ډاټ اف، هند ته چې لاړ شي ډاټ آی ان، ایران ته چې لاړ شي ډاټ آی آر، دغه رقم د هر هیواد لپاره خپل خپل سرور یې ډېر مصرف هم کړی ده او له دې وجې په نړۍ کې ډېر استعمالېږي. حتی دومره دغه د ګوګل لغات دومره هغه سوی ده د سرچ انجن دومره استعمالېږي چې کله له چا نه څه په دفتر کې یا په هر یو ځای کې یو شي لغات معنی نه وي زده یا بل شي نه وي زده چې موضوع باره کې معلومات نه لري، حتی تا شخصي موضوع ولې نه وي، نو څه ورته وایي چې چې پوښتنه وکړي مثال عمران ته دې وویلې چې دا موضوع باره کې څه معلومات لري هغه یې که نه لري هغه څه درته وایي ګوګل اټ یا ګوګل ته یې ورکړه. نو راځو اول سرچ انجن کې سرچ انجن تاسو ته زه ښیم چې کوم دي پکې. دریو پښتو کې هم ستا ما خپل انګلیسي ته اړولی ده، معلومات که ته انګلیسي ته اړولی هم ته هغه کولی شي پکې، خو صرف دومره چې یا به له ښي طرفه شي دا له چپ طرفه ده خلاص هغه څه پروا نه کوي. نو زه راځم ورته لیکم چې ما ته ته وښیه سرچ انجنز لیسټ انټر کړه. څنګه دي چې انټر وایي نو یاهو ده ګوره، بیدو ده، امریکا آنلاین ده، آسک ډاټ کام ده، اکسایټ ډاټ کام ده، ډک ډک ګو ده، دا نوي ځینې پسې جوړ شوي دي، نور هم تاسې لیدلی شئ. د سرچ انجن لیسټ ټاپ 10 سرچ انجنز ان د ورلد. راځو دا راخلاصه د هر چا خپل رایه ده خپل نظر ده که نه چې اولني لس څوک دي، هر څوک چې چا سرچ انجن جوړ کړي
هغه د خپل صفات کې خو راځو ګوري چې دوی چیپ کې کړي دي چې په اول نمبر یې څوک کې هغه کړي دي وات از د بیسټ سرچ انجن چې ورته لیکلي دي نو اول کې ګور دلته ګوګل لیکلی ده google.com ده بینګ ده یاهو ده امریکا آنلاین ده بیدو ده وول فریم الفا ده او ډک ډک گو ده وسره انټرنیټ ارکایو ده ارشیف ده چاچا ډاټ کام دا هم نوي دي پکې دا کیدای شي هندي وي او دغه رقم به نور هم وي ښه راځو موږ او تاسې کار له سرچ انجن سره ده نو زه د یو کس په باره کې فرض کړه معلومات رایسته کړم داسې یو شخص لکه داود خان په باره کې فرض کړه څه رقم به دوی لیکي نه پوهېږم زه به داسې ولیکم دغه ده تاسې وګورئ یو ښه خاصیت دغه دلته معلومات راته ښیي او دلته هم تاسې لیدلی سئ عکسونه یې درته وښودل له دې نه وروسته مکمل نوم یې لیکلی ده سردار محمد داود خان داود خان was the prime minister of Afghanistan from 1953 to 1963 and later became the first president of Afghanistan ښه بیا چې دغه تاریخ باندې پیدا شوی په کابل کې په دغه تاریخ باندې شهید assassinated 28 د اپریل 1928 په کابل کې نیشنل ریولوشنری پارټي اف افغانستان کې او پریزیډنشل ټرم چې و د دغه تاریخ نه تر دې تاریخه پورې و د او دغه رقم تاسې معلومات لیدلی سئ ظاهرشاه په باره کې د نور محمد ترکی ده او حافظ الله امین ده او دغه رقم د نورو باره کې هم تاسې معلومات لیدلی سئ بیا دلته که تاسې وګورئ دلته مختلفې ویبپاڼې دي wikipedia.org ده دا یوه ویبپاڼه شوه مطلب دا یو لینک ده دا د یوې ویبپاڼې کې د ده باره کې معلومات دي دا خو ما نوم ورکړ تاسې یوه د خپل د کتاب یا د درس موضوع هم ورکولی شئ دلته بیا ویډیو د youtube.com کې د ده باره کې ښکته که لاړ شئ محمد داود خان britannica.com کې بیا نور معلومات دي او فیسبوک کې هم د ده په نوم باندې کېدای د ده یا بل څوک داود خان نومېږي هغه جوړ کړی ده آی ډي جوړه ده همدارقم لینکډین کې هم شته او مختلف نورو ویبپاڼو کې هم شته دلته که تاسې وګورئ سرچز ریلیټډ ټو داود خان پورې په باره کې که نورو خلکو چې سرچ کړی تلاش یې کړی هغه څه رقم ده داود خان ډیت په باره کې چې هغه کړی ده او سره نور هم ډېر معلومات ستا چې هغه خلکو په انټرنیټ کې په google.com کې سرچ کړي دي هغه هم راخیستي دلته که تاسې وګورئ یوې لیکلې دا اوله صفحه معلومات دي د په باره کې ویبپاڼو لیست ده دویمه صفحه دریمه به کلیک به کوه نیکسټ نور هم شته که څومره معلومات دي دلته یې وګورئ یې چې 15,78,000 لینک دوی پیدا کړي دي د داود خان په باره کې او په څومره وخت کې پیدا کړي تقریبا نیمه ثانیه کې .53 نو google.com ډېر تیز کار کوي تاسې ګورئ چې ما کلیک انټر مې پسې ووایي یا مې په سرچ باندې کلیک کړ ډایرکټ هغه معلومات راواړول ښه اوس زه غواړم چې دا معلومات د ده نه کاپي کړم نو دې باندې کلیک مه به کوئ په دې لینک باندې ولې مه به کوئ چې دا سرچ بیا تاسې نه ورکېږي دې باندې به تاسې رایټ کلیک کوئ او اوپن لینک ان نیو ټیب دې باندې به کلیک کوئ په نوي ټیب کې به دلته دا لینک راخلاصي ویبپاڼه راخلاصېږي چې راخلاصه شوه د معلومات یې دلته بیخي ډېر لیکلي دي اوس هم لیده ښه اوس که تاسې چېرته غواړئ د معلومات ټول کاپي کوئ یا لږ کاپي کوئ هغه به انتخاب کوئ او کنټرول سی کاپي یا رایټ کلیک کاپي ورډ به ورته راخلاص کړي په ورډ کې به یې پیسټ کړي دا د معلومات راخیستل دي پښتو دري کې هم تاسې سرچ کولی شئ څنګه کېږي زه دغه لینک بندومه دلته نوم ورته لیکمه پښتو یا دري کې یوه خبره ده داود خان محمد داود خان ویکیپیډیا یا
سیاح آنلاین دغه چی دي نخستین رئیس جمهور کشور و خانواده صحیح په عربي کې هم کېدای شي لیکل وي نو ځکه د عربي او د پښتو د فارسي او دری او اردو دا ټول لیکل یو رقم دي املایي نو د دې وجې دا ټول به تاسو ته ښیي نو کودتای مثال د کودتای سردار داود خان او سقوط مشروطیت سوم رائټ کلیک او د معلومات د کاپی کوم نیو ټیپ کې به راخلاص کی سل در اخلاص ول دیغه نو ورسته بیا ته کولای شي چې دا موضوع ته نه وخت ده د دې زیره واخله دا سي دا جنب سیو کا انتخاب دی وکړه تر دې ځای رائټ کلیک کاپی او را بشي ورډ ته د به کنټرول وی پیسټ وک نو معلومات به ټول دلته پیسټ نور خو ځتی فارمیټینګ زده کنه لیکل سایز زیات کا کم کا ماخذ چیز ماخذ دغس دی باندې برایټ کلیک کی کاپی به کیدا دا بلته ماخذ کی توري کې چې مال فلاني به پړ دی ادرس نه ماده راخست ښه له دې نه ورسته دا خو صرف معلوماتو عکسونه یې کلیدل غواړي زه بیرته د سرچ هغه ته اړوم انګلیسي ته ځکه چې په انګلیسي کې لږ ښه کېږي نو ښه زه ته صرف دا خو ټول معلومات عکسونه هم درته وښودل ویډیو هم درته وښودله معلومات یې هم درته وښودل ایمیجز صرف عکسونه یې زه غواړم نو ایمیجز باندې به کلیک کې تا ته به عکسونه وښیي بیا دې په دې کې کوم عکس ډاونلوډوو خپل کمپیوټر ته نو ته به بیا څه کوې د دې لپاره به ته راشې په یو عکس فرض کړه دې کې زه یو انتخابومه دغه عکس فرض کړه دې باندې به دې لږ سایز کم دغه باندې به کلیک به کې په او ویو ایمیج ایس دا به عکس مکمل را خلاصي رائټ کلیک به کې په سیو ایمیج ایز دې که دویم آپشن وکړو دریم وکړو په هر ځای کې دې باندې به کلیک کې او چېرته یې سیو کړې ډیسکټاپ کې یا بل ځای کې ته ډیسکټاپ کې سیو کړه نو تاسو وګورئ ډیسکټاپ ته نو تاسو وګورئ ډیسکټاپ ته دغه عکس ډاونلوډ شوی دی له دې نه وروسته زه بیرته بندومه ویډیوګانې کوي د بارې کې تاسو لیدل غواړئ نو په دې باندې به کلیک کوئ ویډیوګانې به ته بیا ویډیو سره کم ډاونلوډېږي اکثره یوټیوب چې ده د ویډیو لپاره استعمالیږي هغه موږ تاسو بیا په یوټیوب کې انشاءالله ګورو لیدلی شئ چې په کلیک نیوز خبرونه دې ته به بارې کې یا دلته ورته ولیکئ افغانستان دلته نیوز باندې کلیک کوئ خبرونه به د افغانستان بارې کې ته وښیي دلته ورته ولیکئ ګردیز خبرونه د ګردیز یا پکتیا په بارې کې مور معنا زیات معلومات نور چې د کې بوکس کتابونه یا بعضې موضوعګانو په باره کې اپس هم شته اپس دغه هغه کې څه لکه فیسبوک انسټال په موبایل کې دغه اپلیکیشنز دا هم د بعضې هغه شته کتابونه که د باره کې چا لیکلي هغه صرف کتابونه درته ښیي ښه په دې کې موږ او تاسو بیا بل چل هم کولی شو که چېرته زه راسم ټولز باندې کلیک کړم نو داسې دلته ګورئ لیدلی شئ اني ټایم د هر وخت معلومات د ده باره کې زه ته چې نه پاست اور د تیر یوه ساعت معلومات فرض کا د افغانستان باره کې معلومات غواړي د تیر یو ساعت تیر یو ساعت کې تیر شوي یو ساعت کې چا چې کوم معلومات جوړ کړي صرف هغه بیا درته کوي تیرو څلوېښتو ساعتونو تیرې هفتې تیرې میاشت تیر کال یا په خپله کسټم رینج هم ورکولی شي چې له دې تاریخ نه تر دې تاریخه پورې فرض کړه درته لیکم چې 2010 نه تر نن ورځې پورې هلته دغسې ته دغه ګو باندې کلیک کوئ سره د دې تاریخ نه وروسته معلومات درته ښیي رامخکې بیا چې دا په دې کې آل ریزلټس د بل د وربیټم آل ریزلټس ښه ده او بای ډیفالټ انتخاب هم وي وربیټم څنګه وي هغه په هغه کې به موږ او تاسې ویلې په فایند کې میچ کیس او میچ هول ورډ آنلی
نو مطلب بیا چې تاسو څه رقم لیکلي وي هغه رقم یې ته ګوري په دې کې که ته سپیل غلط سیم درته ښیي هغه یې پخپله درته صحیح کوي ګوګل ډاټ کام نو ته یې دا دی لکه چې سرچ کوو که څه املایي غلطي یا نوره غلطي دې وکړه مطلب پروا نه کوي خو که چېرته ته وربیټ هم انتخاب کې نو بیا هغه معلومات نه درکوي بیا دې کې تاسو داسې هم کولی شئ ګوګل ډاټ کام کې فرض کړه زه ورته وایم چې ویدر ان ګردیز دا اکثره زه ګورم نو ځکه تیار روان خسته نو دلته تاسې وګورئ نن د اوس منفي 3 ده اوس به دغه ساعته او سبا هم شین ده انټرنیټ یایي بل سبا هم د مطلب داسې باراني ورځې خو فعلا نه کې ښکاري خو دا هره ورځ تغییر خوري ځکه دا دقیق معلومات نه دویم یایي چې امکان لري چې داسې شي ممکن چې شین به وي دقیق نشي درته ویلی چې خامخا به دا رقم کېږي ځکه چې راتلونکي نه صرف یو الله خبر وي ښه له دې نه وروسته په دې کې تاسې کولی شئ یو پروګرام دی فرض کړه افیس دی پکار ده افیس 2010 ډاونلوډ کېږي فري خو اکي چې دنه غواړي یا به نه وي products.office.com افیس 2010 دا راخلاص که ډاونلوډولی شي انټرنیټ به که ډېر د نه ووي او بیا به دلته کې دنه غواړي کلي به دنه غواړي چې راخلاصی یوه میاشت یا 8 ورځې کار وکړي بیا خپله کار پرېږدي دغه رقم نور پروګرامونه هم تاسې ډاونلوډولی شئ ښه ترجمه ګوګل ته پښتو پروسه کال پرونه بله ورځ ما ته فیسبوک دا میسج کړی یم چې په دغه ورځ دا پوسټ کړی پرونه که بله ورځ یو کال یې په ورځ چې پښتو هغه ته ګوګل ټرانسلیټ ته تللې ده نو دې کې داسې کولی شي ورته ووایي چې ما ته ته ترجمه کړه فرض کړه ما د ایټینګ معنا نه زده ایټ یا فوډ مینینګ که بیا ته چې په هندي کې په کومه ژبه کې دا خو انګلیسي کې ته ښیي any nutritious substance that people or animals eat or drink or that plants absorb in order to maintain life and growth دې لپاره چې ژوندي پاتې سو او وده وکړو نو هغه شیان چې هغه موږ تاسو ته فایده کوي نو هغه ته څه خوراک ورته وایي دا خو انګلیسي کې سوه خو که زه چېرته ورته وایم چې ما ته په هندي کې وښایه هندي باندې خو پوهېږو نو خو دلته ورته وایم چې اردو کې وښایه ښه داسې هم کولی شي زه غواړم چې ډایرکټ هغه ویبپاڼه راخلاصه کړم د ترجمې دلته به ولیکئ translate.google.com انټر دلته درته چې لیکل وکړه دلته درته ترجمه کوي کومې ژبې ته ما اکثره زه ترجمه په کوم پښتو ته انتخاب ده ګوره زه ورته لیکم he is عمران هغه د عمران لږ غلطي سته کې املایي غلطي به لږ نه ډېرې کې لغوي معنا اکثره کې زه ورته لیکم چې اسلم is a good boy اسلم ښه هلک صحیح څه نو تاسې کولی شئ د ګوګل ډاټ کام کې سرچ وکړئ بیا ورته وایم چې ته داسې کار وکړه چې داود خان سرچ کړه یا بل څوک سرچ کړه او ترجمه کړه هغه لیکل سره کوم ترجمه کوي فرض کړه دغه جمله زه ورته رااخلم کنټرول سی او دلته ورته وایم کنټرول وي سردار محمد داود خان او یا د داود خان هلته هغه نوم دوی هغه کړی ده که نه د جولای 13 د اپریل 28 د لومړي د افغانستان د وزیر له مطلب ته ګډوډېږي او فارسی ته رشن دا روسي ژبې ته ډایرکټ ترجمه است اردو بلې ژبې ته څنګه کوي دومره ژبو ته دې ترجمه کولی شي فارسي څه سوه دغه خو دا داسې نخست وزیر افغانستان صرف دغه لکه چې پکې نه وایي څه اورېل ورته یې فارسي ده دا کار فارسي باندې خو پوهېږئ او مختلفې نورې ژبې هم دي چینایي څه سوه چاینیز سمپلیفاید ټریډیشنل دلته ټریډیشنل ته واړوه دې باندې بیا موږ ښه پوه شو خو مطلب ترجمه تاسې کولی شئ بیا له پښتو نه هم کولی شئ یا فارسي نه
هله زه اوس ته لیکمه دا ورته مې ډیلیټ کړه هلته زه ورته لیکم زه کور ته ځم هلته هغه چینایي ته ترجمه کړه فارسي ته هم ترجمه کړه من بخانه تر غلطه څه اردو ته دې څنګه ترجمه مې ګر جانه دا هم ګډوډ انګلیسي ته انګلیسي ته ویر از انګلیش ای دا ده I go home صحیح ده که نه بس د دغه مرکه دا تاسو ګوګل ډاټ کام او لږ نه ډېر مهم درس بود